د ننګرهار په چرګام ولسوالۍ اړوند نصرو قریه کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست له لوري د پاکو اوبو رسولو یوه شبکه ګډې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ننګرهار کلیو بیرغونې او پراختیا رئیس وایي یاده پروژه د 3.6 میلیونه افغانیو په لګښت جوړه شوې چې له برکته یې د سیمې 300 کورنیو د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړ. 11 کیلومتره لرې ساحې نه موږ په پایپ کې اوبه را انتقال کړي دي. چینې نه مو اوبه راوستي، 2 ذخیرې ورته جوړې شوي دي. په دې کې 95 ټپونه لګېدلي دي چې 300 کورنۍ به انشاءالله تر استفاده کوي. بل لور ته دغه پروژې د تطبیق کوونکي شرکت استازی د پروژې له کیفیت ډاډ ورکوي او له ولسونو د ساتنې غوښتنه کوي. انشاءالله کومه پروژه چې موږ په ناصرو قریه کې تطبیق کړله، موږ د ولسونو ته او مسؤلین ټولو ته د دې د کیفیت ډاډ ورکوو. که ولسونه د دې ساتنه او مراقبت صحیح وکړي، انشاءالله تر ډیره بریده به دغه پروژه د دوی لپاره د استفادې وړ وي. د پچرګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې د پاکو اوبو د نشتون له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ وو، خو اوس به دغه شبکې په فعالېدو سره د خلکو ډېرې ستونزې هوارې شي. او مخکې موږ دومره مشکل وو چې موږ د غره سر نه توی ته کوزېدو او د توی اوبه موږ څښې. اوس خدای رحم راباندې وکړه او د هغه ورسره مرسته وکړه. خپل کور کې اوبه خدای په صفا اوبه ډېرې په ښه مینه او په ښه اخلاص راته رسولي دي. دې هغه موږ ډېر ډاډ ورکوو ځکه چې دې باندې موږ ډېر تکلیف تېر کړی او په خپل زحمت مو راوستي دي، ډېر کار کړی دی پکې او دا به ډېر حفاظت به یې ساتو. د یادونې وړ ده چې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست تر دې وړاندې هم د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د پاکو اوبو رسولو ګڼې شبکې جوړې او ګډې اخیستنې ته سپارلې دي.